بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د علیقدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبة الله اخندزاده صاحب حفظه الله له لوري د سوالګرو د راټولولو او هغوی ته د بدیل معیشت برابرولو په موخه حکم صادر شوی او دغه کار یې ما ته راسپارلی دی. لکه څرنګه چې دا زموږ ټولو اسلامي او افغاني مسؤلیت دی چې خپلو خلکو ته کار پیدا او د هوسا ژوند زمینه ورته برابره کړو. موږ هم د دغه حکم له مخې د نورو ارګانونو په ملتیا به فقیران او سوالګر راټول د هغوی د مشکلاتو پر حل کولو به کار پیل او په بېلابېلو برخو کې به د کار زده کړو او معاش اسانتیاوې ورته برابرې کړو. د کار کولو جوګه سوالګر به بایومتریک او له خپلې وړتیا سره سم به په اړونده برخو کې د کار زمینه ورته برابره کړو. د دې ترڅنګ به سوالګرو ماشومانو ته د زده کړو او هغه فقیران او سوالګر چې غریب وي او کار هم نشي کولی هغوی ته به د معاش ورکولو زمینه برابره کړو. زموږ لومړیتوب د هیواد پرمختګ، هوسایي او پر ځان بساینه ده او غواړو چې هیواد مو پر خپلو پښو ودرېږي او د نورو له احتیاجه خلاص شي. اقتصادي کمیسیون د هیواد د پرمختګ او د هیوادوالو د هوسایي په موخه بېلابېلې پروژې پیل او ډېرې یې بشپړ کړي دي چې پر بنسټ یې افغانستان له اقتصادي اړخه پر ځان بسیا کیږي او هیوادوالو ته مو د کار زمینه هم پکې برابره شوې ده. موږ هڅه کوو چې ټول هیوادوالو ته مو د کار زمینه برابره او له خپلې وړتیا سره سم یې په بېلابېلو برخو کې په دندو وګمارو. موږ د پرمختللي او مترقي افغانستان لپاره جدي هڅې کوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.